السلام علیکم قدرمنو لیدونکو. نن درته د یوې ښځې په زړه پورې قصه لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. دا ښځه وایي نن مو د واده 3مه کلیزه ده. زما خاوند یو بېوسې او غریب کاره انسان دی، کوم سره چې زه د خپل ځان نه هم ډیره زیاته مینه لرم. هو، په ظاهر به غریب وي، خو زړه یې د باچا په څیر لوی او غني دی. په خپلې غریبۍ او ناچارۍ کې بیا هم زما هره هیله او غوښتنه په ځای کړې ده. موږ دواړه یو ډیر ښکلی ژوند لرو. ژوند مو له سکون او مینې څخه ډک دی. نن یې راته وویل ګرانې، ته پوهیږې چې نن د څه شي ورځ ده؟ ما ورته وویل هو، نن زموږ د واده 3مه کلیزه ده. ما ته مې خاوند په خفګان کې وویل ګرانې، د تل په شان نشم کولی چې تا ته یو قیمتي ډالۍ واخلم. ما مې د خپل خاوند لاس ونیوه او ورته ومې ویل زما هیڅ هم نه دی پکار. ته ما ته له هر څه څخه قیمتي او با ارزښته یې. ته زما د زړه بادشاه یې. زه نور هیڅ هم نه غواړم. خاوند مې هم د دې خبرو په اورېدو ډیر خوشحاله شو. ماښام شو. خاوند مې د تل په شان غریبۍ پسې تر ماښامه ستړی ستومانه ګرځېدلی و، خو زما ډالۍ یې نه وه هېره کړې. کور ته راغلو او راته یې وویل زما ملکې، ستا د زړه بادشاه درته نن د خپلو لاسونو تاج جوړ کړی او په خپلو لاسونو به یې درته په سر کړي. د غاټول او لاله ګلانو څخه یې یو ډیر ښکلی تاج جوړ کړی و او ماته یې په سر کېښودو او راته یې وویل د واده کلیزه دې مبارک شه. درنو لیدونکو، د خوشحاله ژوند کولو لپاره مال، جایداد، هستي، دارایی مهمه نه ده، بلکې په زړونو کې مینه، محبت او شفقت د دې ټولې نړۍ خوشحالي ستا په غېږ کې درکوي. نو تل له یو بل سره پاکه او ریښتینې مینه ولرئ.